دوستان مختار یو چې جوړه وروغسئ نوی او تازه خبر. دوستان د مطلب وړاندې کېدو دمخه زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړه، په غږ کې د ګینټۍ نښانه مو وڅرخه تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسېږي. نن ټکي اسیا څخه په رالیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار ته څېرمه بهرنیانو په خپلو همسنګرو عسکرو بمبار کړی چې په پایله کې د 4 مهمو قومندانانو په ګډون لسګونه تنه پولیس وژل شوي. سرچینې وایي یاد برید نن ماخوستن 9 بجې داسې مهال ترسره شوی چې د لښکرګاه ښار ختیځې دروازې ته څېرمه د پولیسو اکاډمي په امنیتي پوسته باندې د طالبانو له لوري جګړه روانه وه. سرچینو په وینا د یادې جګړې په دوران کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه د پولیسو نظامي کاروان د طالبانو د برید د شا تمبولو په غرض راووت چې د بهرنیانو تر هوایي برید لاندې راغی. ویل کېږي چې په یاد برید کې د هلمند کندهار د لویې لارې عمومي قومندان ګران حبیب، د ارکان رئیس څارن غلام سعید، د اکاډمۍ د مرستیال قلندر ماما او د ټولۍ د قومندان جان ماما په ګډون په یاد برید کې تر 10 زیات پولیس وژل شوي دي. شمشاد تلویزیون ته هم یوې امنیتي سرچینې د نوم نښودلو په شرط په خپلو همسنګرو باندې د بهرنیانو هوایي برید تایید کړی، خو د دې برید د عواملو په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي.